د نیوز پرس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مقاومت جبهې په پنجشیر کې 8 طالبان ووژل. له پنجشیر څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې د مقاومت جبهې په کمین کې د دغه ولایت په بازرک ولسوالۍ کې 8 طالبان وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د پیښه پنجشنبه د چنګاښ پر 14مه تر غرمې وروسته د بازرک ولسوالۍ په ملصپا کلي کې شوې ده. سرچینې په ډاګه کوي چې د دې کمین په پایله کې 8 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. سرچینې زیاتوي چې دا طالبان داسې مهال وژل شوي چې د مقاومت جبهې پر سنګرونو یې د برید هوډ درلود. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې له څو ورځو راهیسې په پنجشیر کې نښتې کمې شوې دي. بل لورته طالبانو هرات کې یوه وسله واله مېرمن نیولې. هرات کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې یوه وسله واله مېرمن نیولې ده. د سرچینو په خبره دا مېرمن پرون هرات ښار د 4مې حوزې اړوند سیمه کې نیول شوې ده. هرات کې ځایي طالب چارواکو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دغه مېرمنې سره بارټیا ډوله توپانچه وه او دمګړۍ په نظارت خونه کې ده. له دې وړاندې هم طالبانو په هرات کې وخت نه وخت د وسله والو د نیولو ویلي دي، خو دا لومړی ځل دی چې طالبانو د یوې وسله والې مېرمنې د نیولو خبر ورکړی دی. د روانې اونۍ د دوشنبې پر ورځ هرات کې د طالبانو پر څلورو پوځي موټرو له برید وروسته په دغه ښار کې امنیتي پوستې زیاتې شوې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.